محترم رور حافظ احمدي صاحب د فراه د مرکز اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وای په غله باندې ګردنامه کول او یا د کوره یو کشر وتلی ګردنامه یو څوک باندې کوي چې دی بیرته راسي، وای دا په شریعت کې جواز لري که یا؟ محترم وروره، د کوره څخه غلا وسوه، په شرعي طریقه باندې ګردنامه لیکل او یا یو کشر د کور څخه بې اجازې ووتی په خپله مخه باندې روان دی، په هغه باندې ګردنامه کول او په دغه ګردنامه کې د قرآن عظیم شان آیاتونه یا نور مبارک کلمات لیکل دا په شریعت کې جائز دي. والله اعلم بالصواب. محترم رور ملا محمد سعید هارون صاحب پوښتنه کړې ده، وای وراره مې ټکر وکړي، یوه هفته خو داسې و چې بېهوشه و، د بېهوشۍ په حالت کې و، کوما په حالت کې و، هېڅ خبرې یې نه دي کړي، په ځان باندې نه پوهېدی. بیا یوه نیمه هفته نور داسې و چې کله کله به نوکی بیداره سو، ډوډۍ موډۍ به م ورکړه، بیا پروت و، خبرې بیا نه کولې، خبرې نه سوې کولی. وای آیا دا کم منځونه چې د ده څخه پاته سوي دي د دغو قضا باندې سته که یا؟ محترمه وروره، دا یوه هفته خو چې تاسو یادوئ چې دی داسې بېهوشه و چې په خبرو هم نه پوهېدی، نه خبرې کولی سوې، نو د دغو لمنځو قضایي نسته ورباندې. او هغه یوه نیمه هفته که چیرې دی په صد کې راتی او دی په لمانځه باندې پوهېدی خو لمونځ یې نه یې کړی، نو د هغو قضایي باندې سته. او که په هغه وخت کې هم په صد کې نه و، مازې ډوډۍ خوړله، نور په ځان باندې نه پوهېدی، ډوډۍ هم بل چا په ایواز ورکوله، خبرې یې نه سوې کولی، نو د هغو لمنځو قضا هم نسته ورباندې. والله اعلم بالصواب.